د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوری رشید خان خپل مقاومونه له لاسه ورکړل. چې څه خبره ده، څه ډول یې خپل مقاومونه له لاسه ورکړي، راځو دغه ویډیو ته. خو مخکې له دې چې ویډیو در پیل کړو، که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره د سپورټي معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوالې شورا په نوي درجه بندیو کې رشید خان له خپلو مخکینیو مقامونو شاته تللی. رشید خان چې په نړیوال جام کې د توپ اچونو په برخه کې د پام وړ کارکردګي ونه ښودله، د ورځنیو لوبو په نوي درجه بندۍ کې د دویم مقام څخه اتم ځای ته غورځېدلی دی. بومرا په خپل لومړي مقام، د رشید خان دویم مقام نیوزیلینډي ټرین بولټ نیولی، ورپسې رباده، عمران طاهر، مجیب الرحمن، میچر سټراک او رشید دي. همدارنګه رشید د ورځنیو لوبو الاونډرانو په درجه بندۍ کې له دریم مقام څخه څلورم مقام ته غورځېدلی دی. شکیب الحسن په همغه لومړی مقام، په دویم مقام بن سټوکس، نبی دریم مقام ته تللی، څلورم مقام اماد وسیم او پنځم مقام ورپسې د رشید خان ارمان دی. د رشید خان د شاتګ لومړی لامل همدا دی چې په روان نړیوال جام کې نه د توپ اچونې او نه هم د توپ وهنې په برخه کې موثریت درلودی. رشید د نړیوال جام په 9 لوبو کې یوازې 7 ویکټې واخیستې او 115 منډې وکړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 2 ویکټې د 18 منډو په مقابل کې اخیستې دي. رشید له ډېره وخته خپل مقامونه ساتلي وو. همدارنګه له بیګ باشه تر هندوستان پریمیر لیګ پورې د پام وړ لوبې کړې وې، خو په نړیوال جام کې متفاوت ډول هماغسې نه و څومره چې هیله ترې کېدله. مجیب الرحمن چې په وروستیو لوبو کې د پام وړ توپ اچونه وکړه، د کرکټ د نړیوالې شورا د توپ اچونکو په نوي درجه بندۍ کې شپږم ځای خپل کړی دی. مننه، آباد اوسئ.